پکې نه راځي. ولې نه راځي؟ ته لرګې په شغه باندې که دبیرستان نه جوړه لرې که دا بیت المال ده او مربوط دی وزارت مالیه بیت المال دی، بل چا هم نه. نو په دغه طریقه باندې استفاده ترې شوې ده. نو الله دې هدایت ټولو ته وکړي په شمول دی زمونږ، ځکه د بیت المال ساتنه په ټولو باندې لازمه ده. دا دفتر خو زه فکر کوم داسې نه و چې په جنګ کې نیول شوی و، ځکه دا دفتر خو په صحیح او منظمه طریقه باندې مجاهدینو ته تسلیم شوی و او باید مجاهدینو هم خپل مسؤلیت ادا کړی وای او دا یې په صحیح او منظمه توګه باندې ساتلی وای بیرته، او په همدغه طریقه یې موږ ته تسلیم کړی وای. نو زموږ هم زړه ورته دعا وغوښتله او دوی ته هم خدای پاک اجر ورکړی وای، خو بیا هم نو الله دې او دا هم هغه دفتر ده چې یو وخت یې به د کشیر ته د خولې مړۍ هم ولوېدله، نو دا به نه سپېره کېدله پکې، خو اوس نو دغه حال ده او دغه وضعیت ده. بیا مونږ هر څه په دغه